جوړ په خیر د چای څښلو وخت دی او پر ډیورنډ کرښه د فتوحاتو وخت دی. افغان سرتیرو پر ډیورنډ کرښه له شوراوکه بیا ځه د زابل ولایت تر شمولزو ولسوالۍ پورې 8 پوستې فتح کړي دي. ځینې پوځیان یې ما ویلي و تر غوږ نیولي راوستلي دي، د ځینې مړي یې راوړي دي او وسلې او وسایل خو یې ډېر زیات راوړي دي. ویډیوګانې یې ځینې ما په خپل چینل کې خپرې کړې او ځینې خدای ستا د خپرولو ځکه نه دي چې مړي پراته دي، نو یا ټپیان په داسې حال کې پراته دي چې زه په خپله د لیدلو توان نه لرم، نو کېدای شي ډېر خلک یې د لیدلو توان ونه لري. البته د پوستو د نیولو دا لړۍ به روانه وي، دا به تر هغو پورې روانه وي چې تر څو پورې پاکستانی تراګر پوځ په افغانستان کې عام وګړي په نښه کوي. دوی په سپین بولدک کې کم په نښه کړ، دوی تېره شپه یو ځل بیا په تورخم کې کلینیک په نقشه کړ، دوی یو ځل بیا په کونړ او خوست کې ولسي وګړي په نقشه کړل. دا د هغو په بدل کې افغان ځواکونو عملیات وکړل، دا د هغو په بدل کې افغان چارواکو خپلو سرتیرو ته د عملیاتو کولو اجازه ورکړه چې تر څو پورې دوی پر سیویلینو، عامو خلکو، ښځو او ماشومانو او سپین ږیرو او بېګناه وګړو باندې بریدونه کوي، تر هغو پورې به افغانان دغسې پوځیان تر غوږ په کش ځینې راولي. نو بریدونه د شوراوک، بولدک، معروف، ارغسان، د زابل ولایت د شمولزو ولسوالۍ، د خوست علیشیرو او تورخم کې سوي دي. البته په تورخم کې یو بل کار دا هم سوی دی چې کمانډو ځواکونه په لومړي ځل باندې ښکېل سوي دي، هغوی په خیبر دره کې عملیات کړي دي او د خیبر درې په عملیاتو کې تر دم ګړی پورې د 11 پاکستاني پوځیانو هلاکت تایید سوی دی چې 11 پاکستاني پوځیان هلاک سوي دي. خو دا هلاکتونه کېدای شي ډېر وي. ځینې وسلې د افغان لوري ځینې وړي دي، یو قسم له دې سره لکه راکټ، د وژې راکټ لانچر دی شان دي، دا ډرون په ولي هغه یې ځینې راوړي دي او د شپې دوربینانو ځینې وسلې ځینې راوړي. جزئیات یې زه څه کوم، بیا به سهار دا خلک راته وایي ستا ته موږ ووایو ته دستي جزئیات خپاره کړي. نو جزئیات یې زه نه خپروم، خو مزغن برید یې کړی دی، خوندور برید یې کړی دی او د خوندورو بریدونو دا لړۍ به تر هغو پورې روانه وي تر څو پورې پاکستان د افغانستان د حریم د نقص هڅه کوي. ولې یوه خبره ډېره سپینه، دقیقه، کلیر، سیده او ساده د هغه دا ده، د دغه برید وروسته د ماښامنۍ شپې د دې خونړي برید وروسته به پاکستانی پوځ خامخا د سولې لاره خپلوي، خامخا به د کابل ته دا میسج ورکوي چې خبرو ته سره کښېنو. ځکه پاکستانی پوځ اوس په دې پوه شو چې افغان هم د الوتکې مخنیوی کولی شي او افغان هم په سیاست کې د جواب ویلی شي، افغان هم په میډیا کې د جواب ویلی شي او افغان هم پر ډیورنډ کرښه د جواب ویلی شي. نو افغان ځواکونه په دا فرض روژه کې ورته ناستو. البته دا یوه خبره ډېره مهمه ده دوستانو، زه در سره شریک کوم، پوره اجازه نه ده ورکول شوې. دا ډېر محدوده ټارګېټډ عملیات په تېره ویډیو کې ما دا خبره کړې وه، په ځینو برخو کې ځینې اجازتونه ورکول شوي دي. که چیرې پاکستان خپله، بیا دا خبره کوم، دا په تېره ویډیو کې ما کړې وه، پخوا مې هم کړې ده، که چیرې پاکستان خپله قبله درسته نه کړي، که چیرې پاکستان په افغانستان کې له لاسوهنې څخه لاس وانخلي، په افغانستان کې د بلې جګړې د راپیدا کولو څخه لاس وانخلي، ګورئ زه درته دا جګړه به د پاکستان د ماتولو باندې تمامیږي. پاکستان به دلته پرون مې د دې یو ویډیو کتل، دلته خورا غټو خلکو شریک کړی، اچھا جی افغان دا کولی شي، اچھا جی بابا تاسې ورته ووایاستئ، ورته تاسې ډیورنډ ساتلی شي، اچھا جی تاسې خپلې پوستې ساتلی شي، اچھا جی تاسې خپل مړي وړلی شي، نه شئ وړلی. په دې خو موږ خبر یو. هر څوک چې دا زما واتساپ دلته زه په د اوله تبصره کې پروت دی، ویې ګورئ، هر څوک چې غواړي زه ورته ورستوم، هر څومره اسناد چې غواړي زه ورته ورستوم. دا د دې د پوځیانو افغان سره خدا نه دي شوي. دا یوه خبره بله ډېره زیاته مهمه ده، دا موضوع ډېره شیر کې تر خلکو یې ورسوي. دوی د ځینو سیمو ویډیوګانې خپروي چې ګواکې داسې ښیي دا دوی په اے آی جوړوي، لکه د مودي او دغه ویډیو، د نتنیاهو ویډیو چې یې جوړه کړې وه، دوی په اے آی کې ډېر غښتلي دي.
دی په ای آی باندې ځینی ویډیوګانې جوړوي او هغه پر دې باندې چې ګواکې د پلانکۍ سیمه ته پاکستاني پوز نیولې د پلانکۍ سیمه پاکستاني پوز نیولې پاکستاني پوز خپل سیمه نشي ساتلی پاکستاني پوز اسلام آباد نشي ساتلی پاکستاني پوز د کوټي چاوني نشي ساتلی پاکستاني پوز د دې نه دی چې د افغان څخه پوسټه ونیسي خدای دې مرګ ورکړي او هغه افغان چې پاکستاني پوسټه ځینې نیسي هېڅ داسې امکان نه لري بیخي بېغمه اوسئ ژوند خدای مو شاده باد او بریالي لره دا یو لنډه ویډیو در سره شریکه مې که تاسو یې پر مخ شریکه کړئ ښه ده چې خلک خبر شي چې د ګاونډ وړی ور په مالګه کړل ژوند